دا هلمند کې د نرخونو د کنټرول او احتکار ګډ کمیسیون دی چې لښکرګاه ښار کې د نرخونو د کنټرول او د احتکار د مخنیوي په موخه راوتلي دي. د دې کمیسیون مسؤلین وایي یوازې نانوایان نه بلکې لښکرګاه ښار او ولسوالیو کې به په دوامداره ډول د نرخونو د کنټرول په موخه نظارت کوي. دا د تاسو وینئ چې دوی 80% وطني وړه کاروي او 10% تاجکستاني وړه کاروي. نرخ هغه نرخ دی چې موږ کوم ټاکلی نرخ دی چې د کوچنۍ ډوډۍ دپاره 10 افغانۍ دي او 220 ګرامه، د غټې ډوډۍ دپاره چې 350 ګرامه د 15 افغانۍ نرخ دی. پر همدې مهال بیا لښکرګاه ښار کې یو شمېر نانوایان وایي چې د غنمو د نرخونو د کنټرول سره سم یې د خپلو ډوډیو وزن زیات کړی او نرخونه یې ټیټ کړي دي. چې د نقرنامې چې توضیح شوي دي شاید دغه نانوایانو سره یو څه د هغې نقرنامه ورکړول شو بیا کم مشکل نشته، بیا داسې نشي کېدای چې په 15 او دی په 20 ورکړي. د تایي ډوډۍ ورکوم 15 افغانۍ 350 ګرامه او دغه چې د 220 ګرامه د 10 افغانۍ. بلخوا بیا عام ښاریان هم د یاد کمیسیون له کړنو خوښ دي او د نورو ورته اقداماتو غوښتنه کوي. دغه فعالیت وکړي او دغه کومو نانوایانو چې دغه ډوډۍ باندې د تغییر نه ورکوي یا دغه نه ورکوي دغه باید سره برابر کړي، سره خوندورې کړي. او دا ډېر ښه کار کوي ځکه چې اوس وړه چې دی وطني وړه چې دی د پخوا په څېر نه دي، قیمت یې ډېر ښکته دی او د قزاقي وړه چې دی 20% ورسره کېږي او وطني وړه چې دی 80% ورسره کېږي. نو په نرخ کې اوس الحمدلله ډېر تغییر راغلی دی. پخوا چې و 10 افغانیو ډوډۍ نه وه، اوس د 10 افغانیو ته هم ډوډۍ راولي 15 افغانۍ ته هم. یادونه ده چې لښکرګاه ښار کې د پخوا په پرتله د نرخونو کنټرول ورځ تر بلې ښه څارل کیږي.